د سلام په وړاندې کولو سره مو پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. لومړی خبر، طالبانو ویلي چې له دوی سره بندیان د افغان حکومت 15 زندانیان یې نن د ارزګان ولایت کې له خپلو زندانونو څخه خوشي کړي. دوهم خبر، عبدالله وایي له جنرال باجوه سره مې لیدنه رغنده وه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال باجوه سره یې لیدنه رغنده وه. عبدالله تېره شپه ناوخته پر خپل ټویټر باندې لیکلي افغان مشرانو د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټول اقدامات ترسره کړي، خو زیاته کړې ده په دې برخه کې د سیمې او په تېره د پاکستان رول ډیر مهم دی. دریم خبر، ټاکل شوې ده چې نن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر خاص استازی ډاکټر ماجد القحطاني کابل ته راشي. قحطاني به د ولسمشر غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره وګوري او د افغان سولې په تړاو به ورسره بحث او خبرې اترې وکړي. څلورم خبر، ننګرهار کې لاریونوالو د ایران د مذهبي مشرانو انځورونو او د یاد هیواد بیرغ ته اور اچولی. لاریونوالو پر ایراني چارواکو غږ کړی چې په د هیواد کې د افغانانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي او د وروستیو پیښو عاملینو ته سزا ورکړي. پنځم خبر، له امنیتي ارګانونو د روغتیا وزارت غوښتنه حکیم الکوزی ونیسي. عامه روغتیا وزارت رسما له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې حکیم الکوزی ونیسي او د فعالیت مخنیوی وکړي. د روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني رسنیو ته ویلي له امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې حکیم الکوزی ونیسي او کلینیک یې هم ور وتړي. شپږم خبر، په تېرو 40 ساعتونو کې د کرونا وایرس 604 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 40 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو لابراتوارونو کې مشکوکې پیښې ارزول شوې چې له دې ډلې 604 یې مثبتې وې. په دې سره د ټولو ثبت شویو شمېر 2143 تنو ته رسېدلی. په تېرو 40 ساعتونو کې 21 کسان د کرونا له امله مړه شوي او 340 کسه نور ترې روغ شوي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.